د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په مرکز کابل کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو د ټولولو لړۍ پیل کړې ده. د یاد وزارت ویان سید خوستی وایي چې په کابل کې شاوخوا 3000 په نشه یي توکو روږدي کسان د درملنې په موخه روغتون ته له ښار څخه ټول کړي دي. د نوموړي په خبره له کابل ښار څخه به په نشه یي توکو د روږدو کسانو د ټولولو لړۍ روانه وي او دغه راز به په ولایتونو کې هم په نشه یي توکو روږدي کسان له ښار څخه ټول او د درملنې لپاره روغتونونو ته واستوي. په تېرو څو ورځو کې ډېر زیات شمېر معتادین راجمع کړي دي او دوی د کابل ښار کې دننه د دوی د معتادینو چې کوم روغتونونه دي هغوی ته انتقال کړي دي. اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو سره د مبارزې معینیت په پام کې لري چې د کابل ښار څخه ټول معتادین راجمع کړي، همداسې دغه لړۍ ولایاتو ته پسې وغځول شي. کابل ښاریان د کورنیو چارو وزارت له دې اقدام څخه هرکلی کوي او وایي چې په ښار کې د هغو کسانو مخنیوی هم وشي چې پر روږدو کسانو نشه یي توکي پلوري. دولت کنونی چی رویکردها را به این خاطر روی دست گرفته بودن خیلی خوب است و این که سطح از یا کم شه و از بازار و از شهر جمع شدن، یکی سطح دوزی در شهر کابل کم میشه، دوم یعنی مواد فروش هایی که مواد مفروشن و قاچاق سطحش کم میشه در افغانستان، این خیلی خوب است و دیگه ای که جوانای ما رو به نشه دیگه نمیارن. دی حکومت اوله کې چې دا کله دا اعلان وکړ موږ ډېر خوشحاله شو چې دا موږ به پوډریان اول هغه به موږ دای چې پوډریان به جمع کوو او دې سره خلک هم ډېر په عذاب دي، کورنۍ ورسره په تشویش کې دي، خلک ورسره په عذاب دي. روغتون ته وړل شوي روږدي کسان وایي هیله ده چې په ښه توګه یې درملنه وشي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په ښار کې د هغو کسانو مخنیوی وکړي چې په دوی باندې نشه یي توکي پلوري تر څو بیا په دې ناوړه کار باندې اخته نشي. این مرض ایلا به یک شرط میکنیم که پاس پروسه حکومتی که پیشینگه بود دو پروسه نباشه، یک پروسه عایدات بود، یک پروسه بدر مصرف کننده بود. از او ساقی میگرفتی و بدر خند بیرون میبرامدی، خودش هم تولید میکردن تو رمی آوردی جا بدر قبا میکرد، پیسه میگرفت از کشورهای خارج. فعلا طالبا خب با توکل خدا بازم از امارات خوش هستیم، میگن گم کرده. په ښار کې ما زه طالبانو گیر کړی ما راوستلی ما پلچرخي ته پلچرخي نه بیا دلته راغلی یسو منګه خپله د دولت نه ډېر خوشحاله یم. پیغام این است که دیگه که هر کسی وقت اگه مادر و پدرش دوست داره دود نباید بکشه. په کابل کې د ابن سینا د روږدو کسانو د زربستریز روغتون مسؤلین وایي چې روغتون ته د وروړل شویو کسانو درملنه په ښه توګه روانه ده او له درملنې څخه وروسته به خپلو کورنیو ته وسپارل شي. شفاخانه 1000 بستر تدوین متعادل مواد مخدر گنجایش 1000 بستر را دارد، اما نظر به این که یک تعداد سوی مصرف کننده مواد مخدر در شهر کابل در خیابان‌ها در پارک‌ها متاسفانه مصروف استفاده مواد مخدر هستند و یک منظره خراب از خود به جای گذاشتن و همچنان پالیسی حکومت همی است که کاهش در عرضه تقاضا و استفاده مواد مخدر در سطح افغانستان بیارن. د یادونې وړ ده چې په ټول هیواد کې تر 3 میلیونه زیات وګړي پر نشه یي توکو روږدي دي چې په دې کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. اسلامي امارت واک ته له رسېدو سره سم په هیواد کې د نشه یي توکو د بندیز ټټر وهلی او ویلی دي چې له نشه یي توکو سره به پیاوړې مبارزه کوي.